الله رب العالمین دا هغه زړه دعا نه قبلوي چې غافل او بې پروا دی. ګوره دې حدیث نه معلومیږي چې دا دعا به په زړه غواړي. دا ژبه خو صرف ترجماني کوي ستا د دې زړه د کیفیت. دا ژبه چې دا ترجمانه ده صرف، نور دلته به توجه سره دعا غواړي. دې زړه کې به یو کیفیت جوړوي انسان چې دا زمونږ هسې خبرې کوو خو لا جوړ نه دی. الله دې موږ تاسو ټولو جوړ کړي. نو په دې بنا باندې زما محترم ورونو دعا چې دا به د زړه په فکر باندې انسان غواړي. دې زړه کې به یو عاجزي الله رب العالمین ته. الله رب العالمین فرمایي وليؤمنوا بي، په ما دې یقین وکړي چې زه د دعا قبلوم. او په یقین سره چې څومره انسان دعا وغواړي دومره زر قبلېږي. امام ابن قیم رحمت الله علیه دا موضوع لیکلې ده په دغه کې الجواب الکافي کې چاته تپوس کړی دی چې زموږ دعاګانې ولې نه قبلېږي. د امام ابن قیم داسې یو عالم تېر شوی دی چې طویل النفس و دا سای ډېره اوږده وه چې یو موضوع راونیسي زړه یې ورته نه تنګېږي. ته به په مطالعات تنګ شي، هغه به لګۍ د یو خبرې تشریحات به دومره ډېر وکړي چې ته به حیران شي. الله رب العالمین به دا تحقیق باب کلاو کړی دا بعض انسان باندې الله کلاو کړي. او عبارتونه یې مسې په زول نه وي. عبارت چې وایي د قرآن او حدیث د میز نه لګي، د قرآن او حدیث د میز نه ترجمانی کوي لګي، او تا ته دا موضوع ستا ذهن کې کېنوي. نو په دې یو سوال باندې صرف زموږ دعاګانې ولې نه قبلېږي پوره کتاب یې لیکلی دی چې د هغې مطالعه موږ تاسو ټولو له ډېره ضروري ده چې په هغې کې هغه رالګېدلی دی او دا وجوهات یې ذکر کړي زموږ دعا ولې نه قبلېږي. دا نقصان وایي زموږ د طرف نه دی. الله رب العالمین د طرف نه هغه خو وعده کړې زه دعا قبلومه.